اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د هوډ رادیو قدرمنو اوریدونکو سلامونه احترامات ومنئ. اهونه دي او نن د شینوارو لوی ولسوالۍ اړوند زاخیلو سیمو ته راغلي وو. دې سیمه کې تاسو زموږ د خبري سرویسونو نه اورېدلي دي چې یو 9 کلن یا 10 کلن یو کاکې هغه په بېرحمه شکل باندې وژل شوی دی او چا ظالمانو د هغه ښکلی او منونی مخ چې د هغه بیبي او د هغه بابا به په مینه ښکلاو او د ښکلولو همغه سرې په تقریبا 2-3 منه تیږه باندې چخړید کړی دی. د دې کورنۍ حال احوال مو اخیستی دی. زموږ سره اوسئ. د ظلم انتها ده او د داسې پیښې عکاسي او لیدنه کیږي چېرته چې یو نه زغمونکی درد او غم دی. د داسې یو کاکي جسد په چولې بیدیا کې پروت دی چې د هغه لیدل د انسان د وس کار نه دی. هغه کس چې په لومړي ځلې د شهید جسد لیدلی دی همغه سره خبرې اترې کوو چې څه ډول یې دغه ماشوم ولیده، سره کم حال کې پروت و. خپل نوم راته واخله. خپل نوم مې بخرالدین دی. موږ چې روانو ګپ شپ هم لګاو 3 کسه وو. روانو ایسته او داسې په لاره تلو بس موږ ته په مخه راغی پروت. دا پټی و لاره وه؟ دا پټی و پټي غاړه کې لار ده. تا چې ولیده څه دې وویې کوم ځای خوږ و نه و خوږ؟ بس موږ 3 کسانو خاص مو ولیده او وخوا روانو یو بل ترم را روانو سید حبیب نوم دی. چې راغی هغې ته مو وویل چې راشه دلته هلک پروت دی. چې راغی هغې ویل دا خو پلانکي زوی دی. بس هغه ویل چې راځئ چې رالو ما پلار ته زنګ هم وویل دغسې کار شوی. ستا په زړه کې خپله څه تیر شو؟ بس ما زه نه یم پوه شوی. ما من هملته چې شی وشو لوېدلی وم. دا ولې؟ بس لوېدلی وم خاص مې ولید زړه مې وران شو. څه فکر کې دا غم د زغم و؟ نه غم چېرته د زغم و. تره زوی مو چې ومې لید ما باندې شی وشو را ولوېدم بیا به ځان نه یم پوه شوی. عظیم خان د کتو نه و؟ نه د کتو بیخي نه و. غټه تیږه باندې په سر ایښتلی و. بیخي خراب کړی و. سر یې ایښتلی و. ډېر خفه شو؟ ډېر خفه شوم. دا شومه چې هملته را ولوېدم زړه مې خفه شو ولوېدم. ما سره چې کوم 2 کسان هغو بیا زه راپورته کړی وم ګاډي کې وړی وم ډاکټر. بیا چې رایښ شوې څه زړه کې تېرېده؟ بس همدا زړه کې تېرېده. خفه و دغه و بس چې رالو کلي ته بس همدا غم و نوټ شي. د عظیم خان به دومره غټ ظلم کړی و چې د دومره غټې سزا سره مخ شو؟ بس ظلم یې هېچا سره هم نه دی کړی. نه لانجه شته نه هېڅ شی هم نشته دی. بس ظلم دی ورسره وشو څه به وو. خوشحاله اوسئ. ډېره ښه. رښتیا هم د زغم خبره نه ده او نه هم دا صحنې د زغم وړ دي. خو انسان دی او تیری به یې. یو وړوکی کاکې چې د عظیم خان ملګری به مي او د هغه رور هم دی هغه سره به هم خبرې اترې کوو. امیر خان نوم یې دی. امیر خان عظیم څه شو؟ مړ شو. ولې مړ شو؟ چا مړ؟ چا مړ که بچیا؟ تا باندې ګران و؟ لوبې دې کولې ورسره؟ ډېر درته ګران و؟ سبق له به یو ځای ته یې؟ هغه څوم صنف کې و؟ اول. ډېر تکړه و؟ دا بچا وژلی؟ ته د هغه خلکو ته څه وې؟ چې ولې مو وژلی دی؟ ولې مو وژلی؟ ولې مې ظلم ډېر یادېږي درته؟ در سره به یې لوبې هم کولې؟
ډېره سخته ده او لکه بار بار په وینا باندې یادونه وشي پلانکی مړ شو، خو هر سړی د خپل وجود او د خپل زړه غوښې وګوري چې څنګه یوه د زړه ټوټه د لاسه ورکوي او په دومره خوارۍ، په دومره غریبۍ، په دومره سختۍ کې رالویږي او بیا د ظلم د داسې یو درجې سره مخ شي چې د هغې د مخ کواره هم بیا د لیدو نه وي. قدرمنو، دا پیښه د زغم وړ نه ده. نور هم خبرې کوو د دې کورنۍ د غړو سره، موږ سره واوسېږئ. د اعظم خان ورور دی عظیم الله. عظیم الله داسې څه پته ته لګي دا غم د زغملو دی؟ دا کیسه څنګه کوم ځای نه شروع کړې؟ زغملو چېرته دی؟ ډېره سخته ده، ډېر زیات کبر یې وکړ، ډېر کبر یې وکړ. بیخي په خوا او خاطر او په سوچ کې ممنوع، بس خپلې غریبۍ پسې ورک و. په کابل کې مې رومیان کرلي دي، بس چې خبر شو هغه بیل ساده او چې رالو هم لیده بیل ساده. تاسو یې ځای لیدی شئ چې په 6 منه تیږه باندې شتلی دی. کله چې دی شتلی دا مثال دومره کلکه پوله یا پټی و چې دا نیم سر یې په دې ځمکه کې ننوتی و، دومره تاو سره دی شتلی. دومره تیږه وه چې د نامته میله جګه کړه. نور ما وس نه لرو چې زه دا پورته جګه کړم. دې ظالم دومره غزړه وکړه، هېڅ څه هم چا سره نه دي کړي، خپلې غریبۍ پسې ورک یې. ملا یې بې زموږ ماته کړه، داسې ودردولو چې عمري به م امیر نه شي، عمري داسې کار. دا کاکیان خو د عاصم د زړه ټوټي. عظیم خان به ګرانه مو درته؟ عظیم خان د دې ټولو نه م ګران. عظیم خان داسې خوی بوی و چې بس خبره به دې توګه جواب یې درکوږي، نور نه و. خاموشه ښکلی هلک او داسې یې کړی و چې بیخي د عظیم الله په تګ راتګ چې مسافرۍ له ځي راځي خوشحالېدم. راتګ ته به دومره خوشحاله و چې هر وخت یې به مې دغه مې دوستان دي، دا بله ورځ مې چې خالي په ورځ به ځو ځان ته به بوټان الو، جامې به کوو. بس مازدیګر خبر شو په دا رقم ته راغلي وه چې د شپې هېڅ نه یو پوه شوي. د پلار اوښ کو ده چې وګورو ولا کې د دنیا ژوند خوندناکه. په دې عمر کې هم د پلار اوښ کې نه دي تللي. اوس چې ګورو د دنیا کارونه رانه پاتې. نن مشر ورور لاړه هلته د رومیانو کاروبار کوي، هغه به په کومه ستلي، هغه ته به ژوند نور څه خوند ورکوي. ویې ویل چې هر څه پاتې شو موږ. دومره بې انتهایي کبر وشو. دا خو به وجود خولم کوي، دا غم به یې سیزي هم، خو دښمن هم معلوم نه دی. نه دی معلوم، نه، دښمن پټ دی. چې اوس موږ چا سره یو څه کړي وي، د خدای غریب یو. په دغې وخت کې چې صرف لږ رزق دې ګېډې ته پیدا کړي، دا غټه خبره ده. ته به جنجال څه وکړي؟ چې اوس چا سره م کړی وي، یو مشکل هم لرو، ده موږ به ویلی وي چې را سره یې وکړو. د خدای غریب یو، نه لرو وس، وس یې بیخي لرو نه. موږ هم خپل ځان ته حیران یو چې څنګه داسې کار ده موږ سره وکړو. بیا دومره ماشوم، بیا دومره ماشوم چې ته ولې په څه بانه دې بود د هغې ځایه. پلار یې تلی بېچاره هغه اوبو وارې په پټي اوبه لګولې چې راته کور کې پوښتنه کړې وه چې عظیم خان تا ځان سره بولې؟ ویل نه. په 1 بجه باندې دا بېچاره فکر کوم مړ شوی دی او په 6 بجې پیدا شوی. غونډه ورځ یې نور ته تېره کړې ده. جسد خو په 6 بجې راوړل شوی دی، موږ خو ماښام د هغې نه وروسته خبر شو. بعد دا جسد هم چا راوړ، بیا د کور کې هغه د مور حال احوال دوی په زړه څه تېر شوي دي؟ جسد خو زموږ یو تره زوی دی، هغه راوړی او نور پراته دي. څوک ډاکټر ته وړي راوړي، 6 خویندې دي، دغه 6 ورونه یې وه. ټول داسې دي، کور کې میندې او خویندې هم داسې دي چې پراته دي، د چا آواز نه، څوک جګېدی نه شي. بیخي حالت خراب دی. کور ته خو نه ځو، نه شو تللی چې کور ته لاړ شو اڅال دی، بیخي بیا غم تازه کېږي. او جسد هم بس موږ خپله کابل کې وو، ناوخته 2 بجې راورسېدو چې وم لیده، ساعت هم الله تېر که راباندې. په دغې نه جاړو، مر حق دی، سبا به غټ شوی وی، مړ شوی به وی، خو دغه کبر او ظلم جاړو. بیا دومره کبر، ته دومره تیږه اوچتې او ته یې بې راخطا کېده. خدای ظالمه 6 منه تیږه د ده نه وه. بد هېڅ پته موږ ته نه لګي، موږ څه کړي. موږ داسې پیښه ګولۍ کې یو څه موده مخکې هم شوې وه، هغه په زندۍ مړ شوی و. هغه د ده د تره زوی و. هم ستاسو د کورنۍ؟ هغه هم زموږ قومي کورنۍ ده، د قوم په حیثیت باندې تره زامن هم کېږي. دا یو نه خلاصېدونکې سلسله شروع شوه دلته. ښه صحیح، د دې غم چې ونه کړي که نه، دا سبا بل کوي.
بس کس په حده ټارګټ کوي ووژني چې د دې غم ونه شي او بیا ماشومان بیا ماشومان یې ټارګټ کړي دي نه پوهېږم چې د دې ماشوم په ځای باندې چېرته غټ ایشتلی وي چا به ویلی وی چې څه موضوع به وپکې ته داسې یو ماشوم رانیسي په هغې د الله حق نشته او په دومره بېرحمۍ سره یې ته وژني چې دا سر یې دومره سر یې و دومره یې ورته کړی تر سهاره پورې د دوی نه دی داسې روانه وه لکه یو انچه پیپ د دې غوږ نه دومره دغه د ده روانه دا کومه ډوډۍ دا دومره ماشاءالله دغه و باډۍ نه ښه و دې به د ورځې 3 واره ډوډۍ خوړه دا غونډه یې وګرځوله د سهاره پورې او ورته ناستو پراته وو څوک زوب پراته وو څوک هغه د پلار اوښ کې به زما په دې خپل ژوند کې هېرې نه شي چې زه هر څه وکړم زما به هېرې نه شي ده چې دا څومره ژړلي دا ښکړي د ککرې نه دی خته غوڅ کړه ځان سره یې کېښوده دا به د ډېر ګرانه دا به د سره اوده کېده بعد د هغې نه به بیا خپلې مور راوړ په خپل ځای کې بیا اچوه دا به 10 بجو پورې د سره اوده ډېر زیات دا ګرانه د دې خوی بې زما یو مشر ورور دی پاکستان کې دی د هغه خوی او د ده خوی دا یو شی زموږ پلار ویل دا چې کله راغټ شو هغه زوی ما نه هېر کړ زړه څه وایي زړه نه شو نور کولی نور به څه وکړو په ژړا مړ شو ملا ماته ده بس نور نشي هېڅ هم نه شو ویلی ځکه چې داسې قبر او دغه موږ سره وشو چې په دې خوا خاطر کې هم نه بس خپلې غریبۍ پسې ورکې وانه الله دې زړونه خیر ژوندي لره خوشحاله اوسه کلی ولس دی او مړی ژوندی په هغه خلکو باندې ګرم وي کوم چې د منډې ترړې خلک او سړی ورته زړه ونیسي دلته چې د شهید عظیم خان جسد لیدل کیږي د هر سړي سپینې تختي څوک زوب کیږي او څوک راغورځي بیا د هغوی په غم کې کیږي مړي خو هسې هم په ځای پراته دي د ژوندو غمه څوک وخوري خو داسې خلک هم خدای په ځینو کلو باندې لورولي چې هغه په مړي ژوندي کې د غټو زړونو خاوند دي حوصلې خدای ورکړي او مړی ژوندی په ښایسته عظیم خان جسد پروت دی کلیوالو ولیده زوب شو او سپینې تښتېدلي دي څوک یې د راوچتولو نشته هغه کاکا ورځي او جسد راپورته کوي کاکا څه وشو دغه ځای کې چې تا د عظیم خان جسد ولیده څه زړه کې تیر شو وجود لمبه وکړه بالکل را باندې ښه تکلیف تیر شو او دغه مې ولید تره زوی مې ومې او بس ومې ما سره بل کم کس چې و هغه پخپل هم زوب غوندې علامه پرې راله بس ما دا دغه وکړه الله ته کلمه مې تېره کړه او څادر مې پرې خور کړ او غېږ کې مې راواخېږ او کور ته مې راوړ کور ته چې راغلی مورکۍ په کوم حال مورکۍ داسې وه چې بس یو د مرګ په حالات کې وه او همدا چغې والې او د زوب په علامه کې بیا غم پرته وه خپو کار کاو په خپو بالکل کار نه کاو په کټ کې پرته وه د زوب په علامه او ما ورته ویل چې بس الله ته دغه وکړه او الله درکړی او الله درنه واخیست او زړه ته ډاډ ورکوه تاسو چې دومره دغه شوئ موږ ته وګوره بس دا الله راکړی او الله رانه وښی چې هر ظالم او ظلم یې را سره وکړ الله دې ووایي او په 2-3 منه تیږې ایشتلې او داسې کم شي باندې هم نه ویشتلې سر یې چیتو د سر علاقې په دې پوله کې جوغړی راوستی په خپله غوږ یې د تورو اینو نه ډک و مخ پورې اینې وچې وې خپې دغه وې هماسې کږې وې هم یې سمې کړې لاسونه مې پرې وه دا لاس هم خراب و دا ګېډه مې چې پرې لوڅه کړه ګېډه کې یې مالې او ګېډه یې هم تکه شنه وه او دی په 3 منه ګټ ایشتلی و بیخي زما په خپله مرته نه کړو بس کلمه مې تېره کړه او ما کې یو څه همت پیدا شو او هلک مې غېږ کې راوکښه او کور ته مې راوړ بیا دې کاکا خبر که کلی ولس اعلان بیا خبر غونډ کلی رامنډې کړې بس چې ما غېږ کې ماشوم راوښ هر سړي چغې جوړې کړې ورته مې چې یو کټ راوړی بس بیا مې ماشوم غېږ کې راوښ کټ راونه رسېد او په غېږ کې مې هغې ځای ته ویوړ کور ته مې په خپله غېږ کې راوړ څادر مې پرې خور کړ او خپل مور او دغه خویندې او د ټول کلیوالو او بس ټول کلیوالو منډې راوالې او بس خفګانو په غونډ کلي غم جوړو نو سخته ورځ وه ډېره غونډه شپه هم ناره تېره کړې حکومت راغی هغې پوښتنې کولې بس دغسې دغه نه کومه دغه لري لانجه لري ظلم ورسره شوی پلار یې بېچاره دیکان سړی و ځان ته به یې د شپې اوبه لرلې که کار یې وی پلار سره به یې لرلې وې که بیا نورو نه و خو د یو ماشوم باندې د الله دغه نه او دو ظالمانو وواجه چې هر ظالم و دا کبر او دغه یې کړی
د زاخیلو ته ډېر بد رواج را نغی څه موده مخکې په داخلو زما په خپل وراره 2 کاله مخکې موږ ته هم دغسې وواجه غرمه کې په 11 بجې هغه ورک شوی او په 2 بجې پیدا شو بې بوسو کې اچولې وجیره کې بوس ایښي و په هغې کې ور اچولی او هغې کې پروت و ډېر خراب دغه ورته راغې او موږ د حکومت نه د دغه نه دا غوښتنه کړو چې موږ سره کومک وکړي دا رقم دغه په دغه کافرو کې نه دي راغلي او ظلمونه دي په داخلو کې شروع دي دا پخوا به وی چې پیریان دي یا روي ده یا مطلب بلا ده دا خپله د داخل ظالمان دي نه روي شته نه ښه شته نه بد شته بس یو د یو خپې وی او بل د بل خپې وی نه خو اکثر چا سره ظلم کړی او نه یې ښه کړي او ظلم یې ورسره وکړ او دغه ماشوم اول یې موږ ته وراره وواجه او بیا یې ده وواجه نه کومه چا سره لانجه لرو نه ښه نه بد که نه د داخلو کې ګولۍ کې د څوک راجګ شي چې دوی یو جنجال لري ډېر خاکساره سړی دی نه داسې ښه سړی ولا چې یو پوښتنه دی څوک کې ولس کې سپین ږیري شته دغه شته چې دا د عبدالجان زوی خاکسار څه کار لري دیکان دی چاته یې ضرر رسولی هېڅ ضرر یې نه دی رسولی ظلم ورسره وشو ښه پوخ 6 کالو ماشوم څوک چاته وجني که کار یې وي دغه به ظلم یې دې ته یې زړه ډک وي دا به یې ایشتلی وي نور غټ بچي و هغو سره به یې کاله 6 کالو ماشوم سره چا دغه شته د خدای حق پې نشته په دې خو بدل هم نه خلاصي نه پې خلاصېږي دې باندې به څه بدل خلاص شي الله به ترې د دې پوښتنه کوي خیر اوسې د شینوارو لوی ولسوالۍ اړوند زاخیل سیمه ده او په دې سیمه کې د څو کلونو را په دې خوا د ماشوم وژنې د ظلم دا کیسه روانه ده موده تېره نه ده زاخیل نن د بلې پیښې شاید در شوه د عظیم خان غوندې یو وړوکی کاکې چا ورسره ظلم کړی دی او شهید شوی دی خاکسار د دې وړوکي کاکي پلار دی او د ده نه به واورو کاکا څه پیښ شو والله چې دغه ورځ باندې زمونږ د اوبو وارو پټي کې مې اوبه لګولې ماشومان راغله منډې راوالې د دې پیښې نه یو 4 ګنټې به تېرې شوې وې ما ویل چې عظیم خان تا سره دی دا کور کې وویل شو نه هلته پټي ته واړه راغله پټي کې مې اوبه لګولې ماشومان راغله ویل چې عظیم خان تاسو وړو به ته کاله کې ورته ویل شو وګور لالا سره نه ویل عظیم خان ته واړه راغله ویل عظیم خان تاسو ما سره نشته طبعا به عظیم خان په لالا ګرانو کنه چې کورنۍ ویلي چې دا بل او خو دا به لالا سره کنه ما پسې راته دا د سار کې ما سره وارتلی و پټي ته ما چې عظیم خان خو ما سره نشته دی خو ما هم دلته څه شی و بېلچه مېلچه روانه شته چې راغلم ما ویل دوکان پر لاړ شه هغه وړو ویل دوکان خو ما موږ لیدلی دوکان کې نشته دی خو ما زه به بیا هم لاړ شم هغه چا راپسې غږ راوکړ ویل چې دلته پنبه کې د زوی دی چې کور مخې ته رسېدم غېږ کې یې رانیولې وه هغه زموږ تر زوی و کور ته یې دننه کو بس هلته یې کټ کې واچوه بس دغسې حالات افسر کاکا یو مړ نه شو لیونی نه شو نور بس قیامت راغی ولا چې هغه ورځ باندې ښه ښه وم خو پرون باندې ډېر بېسوره زه کوم چې هغه ورځ باندې بس ما چې خدای پاک ناراضه نه شي خو دا جسد مې هم نه دی لیدلی او هغه ځای مې هم نه دی لیدلی او هغه ګډ چې په هغه ځای کې پروت و بیا مې درته خیخان هغو ته مې ویل تر زامنو مو ما چې لاسګاډي کې ویسې هغه ګټ ما ته ونه ښایي او دغه کلیوالا ټول دلته وو دغه جسد ما نه دی لیدلی که نه اوسه پورې به داسې 9:30 بجو کې ما سره ناست و چای مې څښلې ما زه په هماغې سترګه ورته ګورم خدای را کړی خدای واخیست خدای امانت او بس څه به وکړو بچي خو د زړه غوښي ډېره سخته خبره ده اسانه خبره نه ده خالي ووایي مړ شو زړه ته زور ورکړئ زړه ته څه به خاکسار لالا به دومره ظلم چا سره کړی و چې د وړوکي کاکي بچي په سر یې دومره غټ غټ غورځاوه خو دغه اوبه زما په 12 بجې د ورځې راړولې وي او بس دغه را روان مار مې چې راتلې بیا مې نوبت د شپې په 12 بجې راته دا خو په یو ځای نه ودرېږي وارونه دي نو دغسې په 12 بجې مې هم لرلي په 9 بجې مې هم لرلي په 2 بجې مې هم لرلي د شپې خو خدای قسم دی چې ما ته د بجلي پړک هم چا نه دی راکړی او ما ته هېڅ هېره چا نه ده راکړې او بس اکریان پاتې شوم چې بس دا څه ټوکه وشوه وجود نه بس بې اوره تپونه خیږي سیخ باندې سوځي نو مړه بس چې دا خلک نه وي او د دې خلکو ډاډګیریان نه وي او دلته دا علما هم راغلي په دې فاتحه کې هره کوم خلک راغلي دي که د هغوی ډاډګیریان نه وي او د هغوی خبرې یا کتاب نه وي خبره ختمه وه پوه شو ولا چې یو قبر مو سره څنګ کې اوږد لیدلی وي د هغې هغه لنډې دی یو مو سره ولا چې اوږد لیدلی وي قبر بل
څه به وکړو بس د زغم نه دی دا غم مضبوطه خبره ده ډېره مضبوطه خبره ده داسې بچی زما مړ کو چې دلته مې د خلکو ته ویل چې دا 4 بیا نور مړه کړي وي پروا نه به دا یو بیا راته پرېښی وي بیا خلکو ودسلمه ویل داسې مه وایه دا 4 به هم درنه خدای واخلي ډېر کافر و دا صحیح که رانه داسې ډېر ښایسته سړی رانه ډېر ویو ډېر به ګران ډېر ګران و هلته دومره ګران و چې بل یو 100 ورځې مخکې لاس مات شوی و او زما بچیانو ته ویل چې دا چاردۍ ته بوځي او ما خدای چې خپله به ونه تلم دا چغې وایي بیا ورته ویلې چې یو 100 ورځې بعد یې بیا راولئ چې لاس ورته خلاص کړو بیا ما بچو ته ویل چې دا وارې زه ولمه دا وارې د چغو خبره پکې نشته دی چې ما بیا بوته بیا به ټیکوټ کې خوړ راوتلی او بېرته مې راوست لاړ نه شو بیا ورته لاس ما پخپله خلاص کړ هغه کړیکو ته د زړه ونه نیوه په دې داسې یو لوی غم کې عظیم خان لاړ نو بس دا الله امر نو بس دا الله امر سره موږ څه کولی نه شو کنی که دا الله امر نه وي خو بس خبره ډېره خرابه وه قدرمنو مخکې م یادونه وشوه هسې لکه په خوله باندې ووایي چې پلانکي ځای کې ماشوم مړ شو ماشوم د یوې مور د یو پلار د یوې کورنۍ د وجود غوښې دي د زړه ټوټې دي او د زړه ټوټې چې د زړه نه بیلیږي نو یا خو به مرې او یا خو به د پسېدو نه وځي دا خپرونه د شینوارو لوی ولسوالۍ اړوند زاخیلو سیمو کې موږ ترتیب کړې وه په دې هیله چې د روان وحشت او د ماشوم وژنې دا روانه سلسله چې په زاخیلو کې شروع ده د پای ټکی ومني د دې ځینه موږ هغه خلکو ته چې دا یو قسم کسب ورته ښکاري او یا هم د ماشوم دا وژنه خوند ورکوي ورته ویمه چې خپل بچی به هم لرې که خپل نه لرې د نورو په بچو باندې رحم وکړه خیر دی ته د مومن خان د خامار غونتې په دې کلي باندې یو قلنګ کېده تا ته به یو څاروی درکوي همغه باندې خپله کینه سړوه په همغه باندې خپل د زړه تاو سړوه د خلکو د غریبۍ بچي دي او په دې خوارۍ کې چې رالوی شي لوبغاړي شي په پاپړو چڼچولو باندې دوی نه دي خفه کړي خو ته یې په دومره بې رحمه ډول ورته ووژنې دا نو د زغم وړ نه ده دغه ذات نه ویریږه چې همدا لاسونه او همدا وجود چې ته نن په ډېر نازېږي او د خلکو د زړه ټوټې په تیږو په کاڼو او په بېلابېلو شیانو باندې چخړید پخړید کې د همغه ذات نه یره پیدا که کیدای شي په تا باندې د تا نه غټ ظالم پیښ شي خپرونه په همدې ځای پای ته رسوو په دې هیله چې زمونږ په ټولو خلکو کې په دې ټولنه کې د رحم ترحم او مهربانۍ ماده پیدا شي او په زړونو کې د ورورولۍ مینې محبت څپې خورې شي په مینه عطا خان شینوار